د ټاکنو پایلې اعلانېږي. جمهور رئیس محمد اشرف غني بیا ګټونکی دی، خو تازه ناندرې صدی او د عبدالله ډله څه وایي؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ ټاکنو وروستۍ پایلې به تر راتلونکو 3 یا 4 ورځو پورې اعلان شي. د دغه کمیسیون کمشنر محمد حنیف دانشیار نن دوشنبه وویل چې د ټاکنو کمیسیون 90 سلنه پرېکړو د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون له پرېکړو سره مطابقت لاره او ستونزه پکې نه وه. د معلوماتو له مخې د محمد اشرف غني دولت ساز ډلې له 50 سلنه پورته رایې ترلاسه کړې او د انتخاباتو ګټونکي دي. د دې ډلې د کمپاین مشر محمد عمر داودزي څو ورځې وړاندې ویلي وو چې عبدالله به په راتلونکي کې اجرا رئیس نه بلکې د اپوزیسیون مشر وي. خو بل خوا د ثبات او همپالنې ډله وایي چې د دواړو کمیسیونونو په کار شک لري. دوی وایي د کمیسیونونو کړنې غیر قانوني دي او دوی د ټاکنو پایلې نه مني. دغه راز تېره اونۍ د ولسمشر غني لومړي مرستیال او د جنبش ګل مشر جنرال عبدالرشید دوستم ګواښ وکړ که چېرې د ټاکنو پایلې د دولت جوړونکي ټیم په ګټه اعلان شي موازي حکومت به اعلان کړي. دغه راز تېره ورځ د افغانستان د سولې عالي شورا رئیس او د وحدت اسلامي ګوند مشر کریم خلیلي هم وویل که ټاکنې د دوی په ګټه اعلان نشي د عبدالله په مشرۍ به موازي حکومت رامنځته کړي. د افغان حکومت اجرا رئیس او د ولسمشرۍ ټاکنو کاندید عبدالله هم نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې د ټاکنو د پایلو په اړه د ده او د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم د مشرانو دریځ یو او روښانه دی. په هر حال د دوی دا خبرې د افغانستان د تجزیې معنا لري او افغانان یې باید عادي ونه نیسي. خو بل خوا باور دا دی چې د عبدالله ډلې په 2014 کال کې هم ورته ډنډورې غږولې وې چې بیا د ملي یووالي په نوم 2 سری حکومت جوړ شو. خو دا ځل ور له مخه اشرف غني ویلي چې له چا سره واک نه شریکه وي او دغه راز د دغې ډلې لومړي مرستیال امرالله صالح هم ویلي وو چې نه د چا شپږمه ګوته جوړیږي او نه شپږمه ګوته پرېږدي، یعنې چا سره به واک شریک نه کړي. په هر حال چې کمیسیون په خپله خبره ودرېږي او پایلې اعلان کړي نور نو بیا ولس د موازي حکومت اعلانونکو سره پوهیږي. په هر حال تاسو د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه م راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.